د بخونکي او مهربان خدای په نامه ګرانو مینوالو ډېر ډېر سلامونه احترامات نیکې او سپېڅلې هیلې مې ومنئ مینوالو ستاسو کوربه حبیب الله همدرد خپل پروګرام ورکو ملغلرو سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې زموږ سره ادیب وي شاعر وي د یو فن د یو هنر څښتن او مالک وي چې د هغه دغه فن دغه هنر نه تاسو ته موږ ته او ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېرې فایدې او ګټې ترلاسه کېږي ځکه خو هغه موږ راولو او تاسو سره معرفي کوو تاسو سره د هغې مکالمه کوو او د هغې د ژوند د هغې د فن په حوالې سره د هغې نه تپوس کوو پوښتنې کوو مینوالو نن را سره هم په دې پروګرام کې یو ډېر لوی شخصیت یو ډېر دروند شخصیت د شعر او ادب سره چې اړه لري د شعر او ادب باندې ډېر ښه خبر ډېر ښه پوهه یو ډېر لوی نقاد یو ستر لیکوال ستاسو پام راګرځوم زموږ استاذ ما ډېر ګران جناب محمد شاه روغاني صاحب ته نن را سره محمد شاه روغاني صاحب په دغه پروګرام کې میلمه دی ډېر دروند میلمه دی د دې پروګرام او هیله لرم چې دغه پروګرام د هغې په دغه خبرو د هغې په ناسته نور هم دروند نور هم ښایسته او نور هم ګلورین شي ستاسو ټیم نور نه اخلم او راځو نیغ په نیغه ګران محمد شاه روغاني صاحب ته السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دي خیریت دی صحتونه ښه دي خبرې نور استاد جي تاسو راتګ دې مبارک شي خیر مبارک د ټولو نه اول استاد جي تاسو ته زه په دې پروګرام کې هرکلی په خیر راغلې او ستړي مه شوی یم یو جهان مننه مینوالو استاد جي ناروغه هم دی او مصروفه هم ډېر دی نن ته موږ خصوصي دغه وخت چې دی ستاسو دپاره راخیستی دی او پسې په دې ماښامي راغلي یو چې استاد جي به نن زموږ سره په دې پروګرام کې تاسو ته موږ ته به شعرونه هم وایي موږ ته به د خپل ژوند ستړي هم وایي او تاسو او موږ به د هغې نه ډېره فایده او ډېره ګټه ترلاسه کوو استاد جي د ټولو نه اول خو که لږ راته ووایئ چې دا شعر او ادب سره ستاسو تعلق ستاسو تړون د کم وخت راهیسې دی او څنګه دې طرف ته ستاسو فکر راغی دې طرف ته څنګه تاسو راغلی اصل مسله دا ده ستاسو د پوښتنې یو جهان مننه شکر په هغې کې اصل مسله دا ده چې زموږ وینه چې کوم ده هغه د ډېر پخوا راسې د شعر او ادب سره تړون لري جی جی زموږ نیکه د مور د طرفه زموږ نیکه چې کوم او جناب صاحب ګل ملنګ صاحب هغه یو پیدایشي شاعر و او په پښتونخوا کې هغه منلی شاعر و جی 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 خو د افسوس مقام په دې خبره دی چې هغه زمانه د لیک لوست نه وه چونکې د هغوی څه یاداشت پاتې نه شو جی 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 او کومو وینا والا خلکو ته چې د هغو څه یاد و هغه هم لاړل او د خاورو نظر شو جی 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 دا وجه ده چې د هغوی څه قسم ریکارډ زموږ سره پاتې نه شو دا وخت موجود نشته دا وخت موجود نشته د هغوی نه وروسته د هغوی دوه زامن چې یو زما ماماګانو چې زما خپل سکه ماماګانو یو همیش ګل او دویم سید الحق دا دواړه چې کوم نو دا په هغه پسې بیا د پښتونخوا ختلي منلي شاعرانو چې د دې مقابلې هغه زمانه کې په مقابلې کې دي او د دې مقابلې له څوک نشو راتلی زبردست ماشاءالله او د ډېر لرې پورې د دوی د شعر چرچا خوره وه دغه وجه وه چې په موږ کې دغه وینې سرایت کړی و او زه د پیدایش نه شاعر وم کوم وخت کې چې ما هوش سنبال کړی دی او زه په ښه بد پوه شوی نو ما به دستي شاعري کوله دستي وینا ما کوله حالانکې ما ته د شعر قدر نه معلوم چې دا شعر لا څه شی پېژندم یې نه خو دغه په ناخبرۍ کې به دغه ډوډۍ موږ ویلې او چې څه شي ته به زموږ پام شي په هغه پسې به داسې لګیا وو لکه دا چې موږ لیکلی پخوانی زور زموږ یاد یې موږ وایو فلبدي فلبدي شاعري به موږ کوله او هغه زمانه کې دغه دور کې زه دا ورکوټه وم چې دا بعضې ځای کې به شاعران په یو بل پسې تله ما پسې په خپله باندې دوه درې ځله شاعران د نورو کلو نه راغلي دي
او الحمدلله د خپل نیکونو په دعاګانو سره هغه دغسې تللي دي نامراده تللي دي زه په هغو پسې تللی یم او ښه بریالی ترې راغلی یم زبردست نو هغه وجه وه وروسته بیا د دې شاعرۍ ما قدر وپېژنده چې دا شاعري ده او دا د کار شی دی او دې نه څه کار اخیستل غواړي لاول مې دا وپېژندل چې دا شاعري د کار شی دی نو هغه ټایم کې زما رومان طرف ته پام و نو لکه څنګه چې به د عامو شاعرانو رومان لیکه دغسې ما د رومان په لیک باندې شروع وکړه زبردست خو چې کله ما په سن 68 کې لسم پاس کړه او د نورو شاعرانو کتابونه زما د نظر تیر شو نو ما ته احساس وشو او زما په زړه کې چې کوم د فن احساساتو هغه را بیدار شو زبردست او ما د قوم او د ملک په فلاح و بهبود کې ما لیک شروع کړ زبردست نو د هغه وخت نه لکه دا به درته زه ووایم چې ما د کار شاعري چې کومه زه قومي شاعري کومه چې په هغې کې د هغې زما څلور مرکزي خیالات دي وطن جی ژبه دین او قوم ماشاءالله دا څلور زما مرکزي خیالات دي په دې چې ما کله لیک شروع کړی دی نو دغه به زه تاسو ته ووایم چې دا د سن 69 زمانه وه د سن 69 نه ما په دې باندې لیک شروع کړی دی او د سن 70 نه باقاعده بیا ما د دې آغاز کړی دی او په مشاعرو کې او په دې یو څه بل څه کې چې ما څه کلامونه ویلي دي نو هغه ما ټول بیا په دې لړ کې ویلي دي استاد جي کله راته ووایي چې چونکې مینوال نیغ په نیغه موږ ګوري کله راته ووایي چې تاسو غزل هم لیکئ چاربیتې لوبې او کتې نظمونه مختلف قسمونه ډېر چونکې موږ ته پته ده چې دا لیکونه تاسو کړي دي او موږ لوستي هم دي کله راته ووایي چې په دې اصنافو کې ستاسو د خوښې صنف کوم یو دی چې تاسو ورسره نفسیات هم ډېر ښه لګي او ډېر خوند هم درکوي ډېره مننه تاسو ډېره ښکلې پوښتنه وکړه او د دې به زه خپل د وس تر حده پورې به زه تاسو د دې جواب درکړم جی جی چې زما زیات شوق د پخوا راسي د دوو صنفو سره و یو ته لوبه ویلی شي او دویم ته چربیت ویلی شي لیکن چونکې د وخت د تېرېدو سره سره دغه اصناف چې کومونه هغه لږه مخ په زړېدو شو او د هغې اورېدونکي او د هغې ویونکي ډېر کم پاتې شو نو د وخت سره سره موږ هغه صنف ورو ورو بیا پرېښودو او موږ غزل طرف ته او نظم طرف ته توجه راوګرځوله حالانکې اوس به هم زما په کلامونو کې د چربیتو او د لوبو ښه پوره مقدار موجود وي چې اورېدونکي د هغې نه خوند هم اخلي او فایده ترې هم اخلي ځکه چې ما که رومان لیکلی دی نو هغه هم څه نه څه د فایدې وړ دی او که ما په ادب کې څومره کار کړی دی نو هغې کې خامخا څه نه څه فایده شته هکه رومان دی هکه بل څه دي زبردست استاد جي کله راته ووایي چونکې دا موضوع پروګرام وخت زموږ ډېر مختصري خو بهرحال موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات لکه او ډېرو نه ډېرې خبرې په دې پروګرام کې راولو او د کار خبرې لږ مې دا غوښتل چې دا قطعې چې تر کومې پورې تعلق دی تاسو ډېرې ښې او ډېرې کامیابې قطعې لیکلي دي چې په زبور افغان کې هم شتون لري او ډېرو خلکو ته یادې هم دي موږ په خپله هم چې ما ته هم ډېرې قطعې یادې دي کله راته ووایي چې دا قطعه چې ده لکه چونکې غزل خو بیا هم اووه بیته نهه بیته یا د دې نه زیات هم خلک لیکي خو قطعه که هر څوک لیکي یا لنډ نو هغه هم دغه دوه شعرونه نو څه ګڼئ چې دا قطعې لیکل او د قطعې جوړول دا د غزل نه ګران دي او که نه اسان دي ډېره مننه ډېره ښکلې پوښتنه مو وکړه او ډېره د کار پوښتنه ده ډېرو خلکو په دې کې به د ډېرو خلکو یوه خبره ده چې هغه به هغو ته هم واپس ورګرځي ډېر خلک داسې وایي چې یاره دا شاعر چې کوم دی د قطعې د خالقه دی کوشش د غزل د لیکلو کوي خو چې غزل ونه لیکلی شي نو د هغې نه قطعه جوړوي دا سراسر غلطه خبره ده او دا ما په خپلو غوږونو اورېدلي د ډېرو خلکو نه او دا خبره غلطه ده سراسر غلطه ده قطعه یو داسې څیز دی لکه زه په دې لارې باندې روان یم ما او تا روان یو که نه
او ناڅاپه داسې یو واقع ونو ته چې دا څه چلی صاحب چې دا خو پلانکی چل دی خو دا قصه نه شوه خو تا ته مې ویل دا پلانکی چل دی دغه جواب ما تاله په قطعه کې درکړو مختصر لنډه خبره وه او هغه په قطعه کې راغله خو خبره د کار وه تپوس د کار و چې نه دغه د فیضانه تپوس و چې دا څه چلو شو او ما درته ووي چې دا دغه چلو شو خو ما درته هغه په مختصر قطعه کې هغه ټکی ووي اوس په غزل کې د غزل چې کوم دی نو هغه داسې حساب دی چې تا یو واقع ولیده یو واقع نه ګڼ حالت دې ولیده ته راغلې او دغسې سر په زنګون کېناستې او سوچ یې شروع کړو چې آیا په دې معاشره کې چې دا حالت چلیږي د دې معاشرې به وروستی انجام څه وي په دې باره کې چې ته کېناستې او سوچ یې شروع کړو نو دې سوچ تا ستا د ذهن له چې کوم دی یوه لار ورکړه او په هغې تا یوه مطلب ولیکله او دغه کوڅه چې بیا روانه شوه نو په دې کې یو خو به تاسو ته دا معلومات وي چې د غزل هر شعر چې کوم دی هغه یو د بل نه جدا وي هغې کې وجه څه ده هغې کې مین وجه دا ده چې حالات دومره په دغه ورځ تا لیدلي دي چې د هغې نه ته چې په یو حال باندې چې کلام لیکې د هغې نه بدله جوړېږي نو ته به دا ټول حالات په دې یو غزل کې راونغاړې نو دغه چې کوم څه لیدلي دي هغه دې په یو شعر کې ولیکل هغه ځای چې څه لیدلي هغه دې په دویم شعر کې ولیکل بل ځای چې څه لیدلي هغه دې په درېیم شعر کې ولیکل او په دغه تسلسل سره تاسو چې کوم دی د پنځو نه واخله تر اوو پورې یا د 9 پورې ډېر خلک پکې د 9 نه هم زیات لیکي هغه جهالت دی هغه ته موږ جهالت وایو زیات چې یو سړی لیکي نو هغه 9 پکار دي 9 بیا چې دا د غزل اخري یو حد دی او دا اوږده غزل دی زه همیشه دپاره چې کوم دی هغه د پنځو نه واخله تر اوو پورې دي کم ترې به چېرته 9 ته رسېدلي وي خو هغه به حالات واقعیات په زما ذهن ته زیات راغلي شعرونه به زیات راغلي هغه به زیات راغلي مینهوالو استادجي چې دی استادجي سره که مونږ په ګنټو لګیا یو نو هم دغه خبرې دومره د خوند ډکې دي او دومره دلچسپې دي چې هغه ختمېږي نه خو په دې موقع به مونږ فایده د وخت نه به اخلو چې د استادجي نه څه کلام واورو اول خو به وواړو مینهوالو چې یو څو قطعې او پیل به زه وکړم د استادجي د قطعو نه چې هغه قطعې چې ډېرې زما زړه ته نږدې دي او ډېرې ما په مختلف پروګرامونو کې ویلې هم دي د هغې نه به شروع کړو وړاندی قطعه د استادجي چې خیر دی په سر کډه ګرځوه خیر دی په سر کډه ګرځوه پښتو ځان سره په بډه ګرځوه او بېننګي د نر پښتون دپاره مرګ دی بېننګي د نر پښتون دپاره مرګ دی د دې مرګ نه ځان په ډډه ګرځوه او یا لکه دا بې قوته بې طاقته چا کړې دا بې قوته بې طاقته چا کړې په ټول جهان کې ملامته چا کړې او مال هډو خیر دی درنه خدای واخیسته مال هډو خیر دی درنه خدای واخیسته دا راته وایه بې غیرته چا کړې دغسې خوندورې قطعې د استادجي یو کتاب چې د زبور افغان په نوم باندې چاپ دی مینهوالو په هغې کې دا ښکلې قطعې دغسې خوندورې او ډېرې د کار او ډېرې معیاري او پخې غزلې په هغې کې موجودې دي زموږ څومره مینهوال چې دي د استاد محمد شاه روغاني صاحب کتاب زبور افغان کې چې دی دغه هر څه لوستی شي راځو استادجي له استادجي زموږ مینهوالو ته یو څو قطعې اول په سر خو مزېدارې چې مینهوال ته خوند واخلي زه خو به یو قطعه د ژبې په لحاظ سره تاسو ته ووایم ارشاد چې مونږ د نورو ژبو قدر کوو مونږ د نورو ژبو قدر کوو نه په انګلیش نه په اردو شرمېږو نومونه هم لږ د خپلې ژبې نومونه هم لږ د خپلې ژبې مونږ د خدای شان دی په پښتو شرمېږو ډېر ښکلی ډېر مزېدار واه او یو بله قطعه ده جی وایي اغیار چې په سکار د پښتنو کلي ته راشي اغیار چې په سکار د پښتنو کلي ته راشي په ټولو معزز چې پښتو نشي ویلی او پښتون چې په سکار د پنجابي کلي ته لاړ شي واښه ورته څوک نه دي چې اردو نشي ویلی واه ډېر الله ډېر ښه استادجي یوه زړه شړۍ زړې چې تلې د خوارانو د دې نه که سیوا ورسره څه نه وي نو څه منم چې ارزان به وي څیزونه په بازار کې خو اوښ که په پیسه شي په پیسه نه وي چې پیسه نه وي نو څه منم چې ارزان به وي څیزونه په بازار کې خو اوښ که په پیسه شي چې پیسه نه وي نو څه مینهوالو استادجي غزل هم ډېر مزېدار لیکي په دې کې شک نشته
استاد جي چې کله قطعه ولیکي او د زړه نه ولیکي نو په هغې کې بیا څه بل شان خوند وي او یقینا چې هغه مزاحیه هم ډېرې قطعې دغسې انقلابي هم ډېرې ښکلې قطعې او کوم اصول مسلمه باندې چې کومې قطعې لیکلی شوي هغه هم د استاد جي یقینا چې هغه ډېرې د کمال قطعې دي چې هغه تاسو په زبور افغان کې لوستی شئ مینوالو د استاد جي نه به غزل هم اورو او د غزل نه مخکې یو زوړ غزل یو څو شعرونه به د استاد جي ووایم چې پیرزو به وي په ځان باندې د چا دار ته خاته پیرزو به وي په ځان باندې د چا دار ته خاته ډېر ګران دي ګوره ګران دي په رښتیا دار ته خاته او څه خوند د عاشقیو څه د وصل امیدونه څه وصف د منصورو بې پروا دار ته خاته او عظیمه کارنامه ده د تاریخ په رنګینو کې خالص د حق دپاره د عیسی دار ته خاته او چې نوم دې نقش نشي د سرو زرو په اوراقو عبس دې روغانیه هسې ستا دار ته خاته د محمد شاه روغاني ګران استاد محترم د دې شعرونو سره هغې ته بلنه ورکومه دعوت ورکومه چې تاسو ته یو غزل کم از کم یو غزل خپل چې دی هغه تاسو ته په خپله باندې په خپله ژبه ووایي جي استاد نو زه به یو نوی غزل څه نوی دی یو میاشتې کېږي خو لکه زه لیکل زما د سترګو په وجه باندې پاتې شوي دي زه هغې ته ځکه نه وایم جي جي چې هغه ارشاد وروسته ما داسې زیات نه دی کړی ارشاد هغه د کرایې په باره کې دی یو ځل به شي ملګرو دا جهان په کرایه اوسېږي به په دې ځمکه انسان په کرایه واه او چاینا محبتونه شو بس وخت بدلول غواړي وفا کوي دې دور کې یاران په کرایه واه چاینا محبتونه شو بس وخت بدلول غواړي وفا کوي دې دور کې یاران په کرایه او غټانو په زردارو په دولت څخه عجیبه لوبې شروع کړي زردارو په دولت څخه عجیبه لوبې شروع کړي دربار له په پیسو اخلي مولیان په کرایه واه ډېر ښکلی استاد شعر دی حرامو هضمولو له د غټ قسم دپاره حرامو هضمولو له د غټ قسم دپاره غټان ګوري بازار کې ګواهان په کرایه واه ډېر ښکلی استاد ډېر مزېدار شعر دی چې الله د هغو مل شه چې پراته په پټوارو دي الله د هغو مل شه چې پراته په پټوارو دي چې نه ورکوي څوک ورله مکان په کرایه واه استاد جي دا شعر به بیا ووایي ډېر مزېدار ډېر ښکلی ډېر مزېدار وایي الله د هغو مل شه چې پراته په پټوارو دي چې نه ورکوي څوک ورله مکان په کرایه او شعر دی ارشاد دا غټه دمخانه ده که دربار دی یو فقیر دی واه دا غټه دمخانه ده که دربار دی یو فقیر دی که واغسته مندر ورله شیطان په کرایه واه ډېر ښکلی استاد آخري مقطع ده ارشاد استاد د هغه محفلونو نه وتل بهادري ده د هغه محفلونو نه وتل بهادري ده چې چېرته روغانیه شي احسان په کرایه واه ډېر ښه استاد جي زموږ مینوالو ته یو غزل به بل وایې او هغه غزل به دا فرمایش کومه چې پخوانی غزلي زوړ غزلي او تاسو څومره هم شعرونه چې یادي نو انشاءالله مینوال به ډېر خوند زما د الکوالي د وخت یو غزل را تیار شو ارشاد استاد جي هغې دا زما نه په دې کتاب کې نه لیکلی شوی خو لکه یاد راته شو هغه به تاسو ووایم ارشاد استاد جي چې وایي زمانه چې پښتنه تاریخه دوار ته لاړه نو مرغۍ د عقل د سوچونو لالهزار ته لاړه او چې په قانون د عدالت شوه د غاصبو قبضه تله د عدل مروره شوه بل ښار ته لاړه دا شعر بیا ووایي چې په قانون د عدالت شوه د غاصبو چې په قانون د شریعت شوه د غاصبو قبضه چې په قانون د شریعت شوه د غاصبو قبضه تله د عدل مروره شوه بل ښار ته لاړه او لقمان دارو نوح سفینه په اوبو جوړه کړله لقمان دارو نوح سفینه په اوبو جوړه کړله دا ناموسي مسلم طلاقه کړه کفار ته لاړه ډېره پښتګي ده استاد جي او چې په افلاکو به نظر و د مسلمې طبقې چې په افلاکو به نظر و د مسلمې طبقې وسط طایفه د پرنګیانو هغه کار ته لاړه ډېر مزېدار او مسلم ته جال د نصیحت په هره لاره خور شو مسلم ته جال د نصیحت په هره لاره خور شو کم نصیبي وه د غاصب ډله دربار ته لاړه ډېر ښکلی او کله چې خوند د لوفرۍ غریب واخیستلو کله چې خوند د لوفرۍ غریب واخیستلو فایده د دوی د کوره ووته زردار ته لاړه واه استاد جي دا شعر به بیا ووایي کله چې خوند ډېر ښکلی کله چې خوند د لوفرۍ غریب واخیستلو فایده د دوی د کوره ووته زردار ته لاړه واه ډېر ښایسته او د نن غیرت په مخ نقاب د حیا پاتې نه شو واه د نن غیرت په مخ نقاب د حیا پاتې نه شو چې پردهداره پیغله ووته بازار ته لاړه څه ښکلی استاد جي دا شعر بیا ووایي د نن غیرت
واه نن غیرت په مخ نقاب د حیا پاتې نشه چې پردهداره ووته بازار ته لاړه واه خیرونه دي آخري مقطع ده ارشاد استاد شغلې د اورځي په جذبو د روغاني قلم روا که چغه د شعر هر دیار ته لاړه واه واه ډېر ښه ډېر الله استاذي ډېر تشکر ډېره مننه د دومره وخت راکولو او بیا زموږ سره د خپل دومره خوندور کلام شریکولو مینوالو دا و زما استاد او یو ډېر لوی شاعر چې تاسو یې کلام هم واورېد او د کلام نه به تاسو ضرور اندازه لګولي چې داسې کلام لیکل د یو عام سړي کار نه دی یقینا استاد جي یو ډېر ښه مهارت یو ډېره ښه پوهې او د دې سره سره بیا د هغې په کلام کې چې کوم تسلسل کوم رواني او کوم مقصدیت معنویت نو هغه ډېر کمو شاعرانو ته چې دی دغه نصیب شوی دی مینوالو هیله لرم چې دغه پروګرام به تاسو ډېر خوښ کوئ او د ورکې ملغلرې دې پروګرام کې به یو ځل بیا په نوي پروګرام کې د یو نوي میلمه د یو نوي ادیب شاعر د یو نوي فنکار سره به تاسو سره حاضرېږو او تاسو سره به بیا لیده کاته کېږي هم د دې سره د دې پروګرام دا وخت خپل پای ته رسي کیمرامین شهزاده الطاف سره اجازت غواړم د لوی الله